پشهیي ژبه د هیواد له هغو لرغونو او تاریخي ژبو څخه یوه ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نږدې 1 میلیون ویونکي لري. د څیړونکو په باور د یادې ژبې د ژغورنې په پار باید یو ټولمنلی لیکدود رامنځته شي ترڅو د 15 لهجو ویونکي پرې لیک او لوست وکړی شي. څیړونکی محمد زمان کلماني وایي دې په خاطر چې دغه د ټولو لهجو چې په مواجهو کې پشهیي ژبه کېږي هڅه دې کې ده چې دغه لغاتونه موږ سره ټول کړو او ویې لیکو. کېدای شي چې پشهیي ژبه پشهیي اصطلاحات او لغاتونه دا خوندي شي. د څیړونکو او ژبپوهانو په باور پشهیي ژبه د هېرېدو له ګواښ سره مخامخ ده چې ورځ تر بلې ډېرې ولسي کلمې له کارونې لویږي. څیړندوی فرید الله فرحان وایي د یادې ژبې د بقا او غښتلتیا لپاره باید هڅه وشي چې آثار رامنځته او ویونکي پرې لیک او لوست وکړي. پشهیي ژبې په اړه چې موږ تاسې فکر کوو یو قسم ګواښ حالت کې ده که چېرته د دغې ژبې د ژغورلو لپاره او د ژوندي کولو لپاره او د پرمختګ لپاره هڅې ونه شي ممکن ده چې راتلونکي په 100 پیړیو کې له منځه لاړ شي. د پوهنتون استاد او ژبپوه پوهنمل دکتور نوررحمان ناصح هم د کتبی آثارو پر رامنځته کولو ټینګار کوي. متاسفانه ما که گفتیم که زبان پشهیی وضعیتش خوب نیست که در امی 4 پشتوانه تنها پشتوانه تاریخی زبان پشهیی یک مقدار خوب است که یکی از زبانهای اندو اروپایی مربوط خانواده زبان داردیک هست. بل لور ته یو شمیر استادانو څیړونکو او ځوانانو تازه په ګډه د یو ټولمنلي قاموس د جوړولو کار پیل کړی چې موخه یې له 15 لهجو څخه د کلمو ټولول او په معیاري بڼه خپرول دي. د دغې ډلې مشر مولوي ګل سعید انصاري وایي من غوښتل چې دغه 15 عمومي لهجو په مراکزو باندې وګرځو ترڅو د پشهیي اجتماعي قاموس په هکله باندې خلکو ته ذهنیت ورکو او آینده د اتفاق او اتحاد او هماهنګۍ دپاره چې د هغوی ته هم خبره سره شریکه کړو ترڅو الفت او محبت هم راشي او پشهیي اجتماعي قاموس کارونه چې د لا ګړندي او شفاف شي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې یادې ډلې په کابل، کاپیسا او لغمان کې هم ورته غونډې کړي او تر اوسه یې 3000 کلمې راټولې کړي او وایي هڅه مو دا ده چې 10,000 کلمې راټولې کړو.